د لغمان والی په هڅه او هاند د ولایتي شورا د دوو وکیلانو ترمنځ 4 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د دغه روغ جوړې او سولې په درنښت د لغمان والی محمد آصف ننګ په نوښت پراخه غونډه جوړه شوې وه چې د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق عمرخیل، د کابل پوهنتون استادانو، هر یو پوهان محمد اسماعیل یون، پوهان ودیر صافی، د لغمان امنیه قمندان مل پاسوال نبی جان ملاخیل، د لیوا قمندان جنرال محمد یوسف نیازی، ملکی او نظامی چارواکو سربیره د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او میرمنو هم پکې ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د عظیم الشان قرآن څو مبارک آیتونه تلاوت شول. ورپسې د لغمان مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار د غونډې برخوالو ته د هرکلي ترڅنګ د لغمان د والی په ګډون له هغو شخصیتونو څخه مننه وکړه چې په دې خیر کار کې یې هلې ځلې کړي دي. مرستیال والی ښاغلي مظلومیار په خپلو خبرو کې له متضررو کورنیو څخه هم مننه وکړه چې سولې ته یې غاړه کېښوده. ورپسې د ولایتي شورا رئیس قمندان عتیق الله عبدالرحیمزي، د ولایتي شورا منشي ګلزار سنگروال، د لغمان د دیني عالمانو د شورا رئیس او د میدان وردګو د ولایت د عدلي رئیس مولوي عبیدالله الکوزي او د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر د اسلام د مقدس دین له نظره د سولې په ارزښت مفصلې ویناوې وکړې. نوموړو په خپلو خبرو کې د لغمان والی د ولایتي شورا له مشرتابه او د هغې جرګې له غړو ډیره مننه وکړه چې د انجینر اجمل وفا ورسره دریو نورو متضررو کورنیو او د محمد یوسف ملنګزوی ترمنځ سولې ته لاره هواره کړه. همداراز دوی له متضررو کورنیو څخه خوښي وښوده چې د بخښنې لاره یې خپله کړه او تیرې 4 کلنې دښمنۍ ته یې د پای ټکی کېښود. په دې مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غني، ستر سلاکار ضیاءالحق عمرخیل، لومړی د هېواد د ولسمشر نیکې هیلې او احترامات چې یادو مراسمو په موخه یې یادونه کړې وه وړاندې کړل او ترڅنګ یې د لغمان ولایت رهبري او د ولسونو دا ډول نوښتونه وستایل. ښاغلي عمرخیل وویل لغمان د سولې کور دی او د دې ولایت شخصیتونه کولی شي د هېواد په کچه د سولې په راوستو کې ستر رول ولوبوي. همدارنګه د کابل پوهنتون استادانو هر یو حقوقپوه ودیر صافی او پوهان محمد اسماعیل یون په دې خوښي وښوده چې دومره په لویه کچه ولسونه د سولې او پخلاینې لپاره سره راټول شوي دي. نوموړو په دې قضیه کې له شاملو متضررو کورنیو په ځانګړي ډول له انجینر اجمل وفا څخه په دې مننه وکړه چې د سولې لاره یې خپله کړه او په دې سره به هغه کورنۍ هم په دې خیر کار قدم ږدي چې لا تر اوسه په خپل منځي شخړو او دښمنیو له وجې کړېږي. د لغمان والی محمد آصف ننګ چې د یادو مراسمو نوښت یې کړی و په خپلو خبرو کې د انجینر اجمل وفا، عزیز احمد عبدالغفور او شیر علي څخه په دې مننه وکړه چې په دې لاره کې قرباني ورکړه. ښاغلي ننګ وویل د اسلام مقدس دین موږ ته تل د عفوې او بخښنې لارښوونه کوي. په دې اساس موږ هم باید د پاک خدای جل جلاله امر او لارښوونې پر ځای کړو. د لغمان والی محمد آصف ننګ وویل چې په دې ولایت کې به د دوی لومړیتوب دا وي چې د ولسونو ترمنځ دښمنۍ او خپل منځي شخړو ته به د امکان تر پولې هڅه او هاند کوي او په دې لاره کې به د دوی تلاشونه صادقانه او رښتونې وي. ورپسې محمد یوسف ملنګزوی د کورنۍ په استازۍ حاجي محمد ایوب خبرې وکړې. لومړی د متضررو کورنیو څخه مننه وکړه چې دوی ته یې بخښنه وکړه او په دې سره یې ځان د اجمل وفا او نورو متضررو کورنیو د احسان پوروړی وګاڼه. همداراز یې د ولایت له مشرتابه او له ټولو هغو شخصیتونو څخه مننه وکړه چې په دې لاره کې هلې ځلې کړي دي. وروسته د ولایتي شورا د استازي انجینر اجمل وفا او ورسره د دریو کورنیو هر یو عزیز احمد عبدالغفور او شیر علي د کورنیو په استازۍ ډاکټر عتیق الله د تیرې 4 کلنې دښمنۍ د بخښنې او عفوې په اړه خپل دریځ څرګند کړ او زیاته کړه چې تر دې وروسته به د دوی او د محمد یوسف ملنګزوی د کورنیو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ په دوستي بدله شي. نوموړي د لغمان له والي، ولایتي شورا او په دې لاره کې له هغو شخصیتونو څخه ډیره مننه وکړه چې په دې کار کې هڅې کړي دي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د دواړو کورنیو غړي له یو بل سره غاړه په غاړه شول او یو پر بل یې ګلان وشیندل. همدارنګه د ولایت مقام د رهبرۍ د حاجي محمد ایوب د کورنۍ د کرغیو او بادپخ ولسوالیو د قومونو لخوا د لغمان والی محمد آصف ننګ، مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار، ولایتي شورا رئیس، متضررې کورنۍ غړو، په دې سوله کې هلې ځلې کوونکو اشخاصو، د ولسمشر سلاکار ښاغلي عمرخیل، د کابل پوهنتون استادانو هر یو پوهان یون، حقوقپوه ودیر صافی، امنیه قمندان ښاغلي ملاخیل، د لیوا قمندان ښاغلي جنرال محمد یوسف نیازی ته د درناوي پګړۍ او چپنې ډالۍ کړې. دغه مراسم د دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېدې.